ضیا مسعود وایي صالح دروغ وایي، پېښور هم خرڅ شوی او هم یې قباله ورکړل شوې. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود د پېښور او ډیورن پر ذکر خې په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې رد کړې. ښاغلي صالح په تازه څرګندونو کې پېښور د افغانستان ژمنۍ پلازمینه ګڼلې او ویلي چې دوی له مالکیت څخه نه دي تیر شوي. د صالح په خبره پاکستان ته په مفته د ډیورن قباله نه ورکوي او په دې برخه کې پر خپل دریځ ولاړ دی. د نوموړي د دغه څرګندونو په غبرګون کې د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال مشر احمد ضیا مسعود دا څرګندونې له واقعیت څخه لرې ګڼلي. د په وینا د حکومت مشران په داسې خیالي خبرو هره ورځ د سلګونو ځوانانو ژوند قربانوي. ضیا مسعود ادعا کړې چې د افغانستان ژمنۍ پلازمینه پېښور یو ځل شاه شجاع او بل ځل سلطان محمد طلایي خرڅ کړی او عبدالرحمن قباله هم ورکړې ده. د هغه ادعاو ته امرالله صالح او نورو خلکو لا غبرګون نه دی ښودلی.